زموږ مسلمانان الحمدلله په دین مین خلک دي. د قرآن سره موږ مینه لرو، د دین سره مینه لرو، د مذهب سره مینه لرو، د علماو سره موږ مینه لرو. تاسو وګورئ هر مسلمان ورور قرآن ته په خپل کور کې څومره اعزاز ورکړی دی، په لوړ ځای باندې ایښی دي، په ټوکرانو کې پیچلی دي، د ورځې راواخې مچه کې پر سینه باندې ونیسي. دا ټول د اسلام قدرداني ده او د قرآن قدرداني ده. لیکن اصل خبره به زه تاته وشم چې اصل د اسلام او د قرآن قدرداني کومه ده. د قرآن اصل قدرداني دا ده چې دا قرآن باندې ځان پوه کړه، دا قرآن زده کړه، علماو ته ورسه زاري ورته وکړه چې مولوي صاحب په ما خو 80 کاله عمر تېر سو، په ما خو 50 کاله عمر تېر سو، تر اوسه پورې زما په قرآن عظیم شان کې وړوکی صورت هم نه دی زده. یاد خو لا لرې خبره ده. موږ څومره د خپل دین سره بې وفا یو. ګورئ زموږ مسلمانان څومره قرباني پر دین ورکوي، ځان قربانوي، مال قربانوي، اولاد قربانوي. اولاد څومره عظیم نعمت دی، لیکن د دې دین دپاره قربانوي، پیسې شیندي، دا مدارس ساتي، لیکن د دې ټولو قربانیو سره سره بیا هم دی دې ته سوچ نه کوي چې زه خو د دین سره دومره مینه لرم چې دومره قرباني مې ورکړي، لیکن د دغه دین د زده کړې لپاره 5 منټه وخت نه لرم. په فیسبوک باندې وخت لرم، پر یوټیوب چلولو باندې وخت لرم، په ټیک ټاک کتلو باندې وخت لرم، په ګیمو باندې وخت لرم، په غیبتو په بهتانو باندې وخت لرم، رقم مجلسو باندې وخت لرم. چې کله ځای د تعلیم او د تعلم راسي بیا زه فارغه نه یم، ولا که مې خوله مې نه پراوړي. بعض خو بیا دومره ځان ته هیلې جوړوي چې زه خو نو اوس سپین ږیری سوم، عمر مې تېر سو، ژبه مې ډبره ده، نو قرآن زه څنګه په ووایم؟ زما خو قرآن نه زده کېږي. دا ژبه کې الله دا صلاحیت ایښی دی چې ته خبرې په وکړې، په دې ژبه کې الله دا صلاحیت ایښی دی چې ته غلط استعمال کړې، غیبت په وکړې، بهتان په وکړې، شکنځل په زده کولی سې، لیکن دا صلاحیت الله نه دی پکې ایښی چې ته قرآن په زده کړې. دا صلاحیت الله په دې ژبه کې نه دی ایښی چې ته کلمه په زده کړې. دغه صلاحیت الله تبارک وتعالی په دې ژبه کې نه دی ایښی چې ته خپل لمونځ په زده کړې. نه نه نه، دا موږ شیطان غولی، دا د نفس او د شیطان ډېره لویه دوکه ده چې زموږ سره کوي. دا لوی فراډ دی. مسلمانان باید په دې کې ډېر متوجه سي. موږ سره اویا کلن سپین ږیري باباګانې کله کله چې معلومات ځینې وکړي چې کلمه چې دی درته وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، دا خپله کلمه 80 کاله ده په دغه کلمه را تېر کړې. د ده به لمونځ څه حال ده په د 80 کاله کې چې کوم لمونځ دی زده کړی و، دی دومره جرأت نسي کولی، دومره ځان نسي ستړی کولی چې مولوي صاحب ته وایي چې ستا به یو لویه مهرباني وي پر ما باندې، احسان به دي، شفقت به دي، چې زما لمونځ واوره زما غلطي راوباسي. چې دا مونږ نه کوو. ترغیب و ترهیب یو روایت راخیست، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ به د الله حضور ته یو کس راپېښ شي، الله تبارک وتعالی به حساب کتاب ځینې شروع کړي، د لمانځه پوښتنه به راسي. هلته به په عملنامه کې د ده د 80 کالو لمنځو د یوه لمانځه حساب هم دی، ثواب به دی. دی به وایي الله ما خو لمنځونه کړي دي. الله وایي نسته. نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه وایي یا رسول الله واجب څه ده؟ نبی علیه السلام فرمایي چې د دې سړي رکوع نه وه، سجده یې سجده نه وه، د رکوع او د سجدې په مابینځ کې قومه نه وه، د لمانځه قرات الفاظ نه و برابر. تاسو وګورئ روژه خو را روانه ده، هر یو کوشش دا کوي چې چیرې د علم ترکي تراویح شروع وي او چابکي تراویح موږ ځان رسوو، بیا په دې باندې ویډیو هم جوړوي، د دین او د اسلام توهین هم کوي. څومره چې د دین اهانت، د اسلام اهانت په خپله مسلمان کړی دی، اغیار نه دی کړی. موږ په دین هم پسخان والی دي، موږ په لمانځه پسخان والی دي، موږ په زکات پسخان والی دي، موږ په روژو باندې پسخان والی دي، په علما مو والی دي. تاسو دا ټیک ټاک دا سوشل میډیا تعقیب کړئ، څومره قباحتونه دي. موږ ځان ته مسلمان وایو، ګورې د فتنو دور دی. نبی علیه السلام فرمایي زما پر امت زمانه راځي، سهار به مؤمن وي، اودس به وکړي، جومات ته به ولاړ سي، کور به ناشته وکړي، د کوره به راووځي، د هغه کور ته چې ماښام ننوځي اسلام مې د لاس ورکوي. یصبح مؤمنا ویمسي کافرا، یمسي مؤمنا ویصبح کافرا. پکار ده دا عزت د خپل دین د اسلام سره مینه کوو. مینه د اسلام دا ده چې موږ د دین و زده کړې ته وخت ورکړو. دا سپین ږیرو باباګانو د خویندو منځ څخه زما دا ډېر په عاجزي دا ریکویسټ دی، دا خواست دی چې تی ځان مجبوره کړي، ځان نه طالب العلم جوړ کړه، مولوي صاحب ته ورسه 1 غنټه وخت ورکړه. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو به د زمانې در ټولو غوره خلک تاسو یاست که تاسو وخت ورکړئ مولوي صاحب ته، او دا مې ورته ووایي چې مولوي صاحب محترم ما ته 15 منټه وخت راکړه، زه دا لمونځ درته تېر کړم، ته به په غوره خلکو کې راخېږې.
د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه فرمایي من سلک طریقه یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. څوک چې په دې نیت د کوره راووتې چې زم دین زده کوم قرآن زده کوم لمونځ زده کوم د الله رسول وایي تر څو چې بیرته کور ته ځي دا د الله په لاره کې دی که مړ سو شهید دی. پکار دا ده موږ د خپل دین سره وفادار سو، موږ خپل اسلام سره وفادار سو. دنیا ته موږ څونه وخت ورکړی، پیسو ته موږ څونه وخت ورکړی، دا لا یعنی و فضول شان ته موږ څونه وخت ورکړی. څونه ټیم موږ په د فیسبوک ځای کو، څونه ټیم موږ په د یوټیوب ځای کو، څونه ټیم موږ په د ټیک ټاک ځای کو. لیکن د دې لسمه حصه ټیم موږ به د لمونځ او د عبادت ته ورکړو د دنیا او آخرت کامیابي به وي. دا روژه را روان ده، باید سړی بهترین عبادت وکړي. الله دې توفیق راکړي.